اللہ تبارک و تعالی پیغمبر د دې ورځې باره کې فرمایي چې خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعه. په دنیا کې چې څومره ورځې دي یعنی هفتې کې چاہے که نور راخیږي په هغه ورځو باندې په دې کې بهترینه ورځ هغه د جمعې ورځ ده. فیه خلق آدم، دا غرض د په دې ورځ باندې آدم علیه السلام پیدا شوی و. وفیه ادخل الجنه، او په دغه ورځ باندې آدم علیه السلام الله تبارک و تعالی جنت کې داخل کړی و. وفیه اخرج منها، او دغه ورځ وه چې الله تبارک و تعالی آدم علیه السلام د جنت نه بار راووښکو هغه اجتهادي غلطۍ د وجې نه، او د هغې د وجې نه موږ تاسو د دنیا دا نظام الله چې د نسلونو د هغه چلو هغه وچلو، نو دا هغه ورځ ده. ولا تقوم الساعة الا في يوم الجمعه، او قیامت چې قایمیږي هغه هم د جمعې ورځ وي. یعنې غټ غټ کارونه د دنیا ابتداءً چې انسان آباد شوی په دې باندې هغه د جمعې ورځ وه، او انسان چې ختمیږي دنیا نه نام و نشان یې ختمیږي هغه هم د جمعې ورځ وي. قیامت ورځ چې قایمیږي دا د جمعې ورځ ده. او نبی علیه السلام په دې ورځ باندې یو عمل چې موږ ته ښودلی دی کثرت سره درود شریف. اوس بن اوس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه السلام ارشاد فرمایو ان من افضل ایامکم یوم الجمعه، ستاسو په ورځو کې غوره ورځ الله ته هغه د جمعې ورځ ده. فیه خلق آدم وفیه قبض، په دغه ورځ باندې آدم علیه السلام پیدا شوی و، او په دغه ورځ باندې آدم علیه السلام وفات شوی دی. وفیه النفخة وفیه الصعقة، او په دغه ورځ باندې بعد نفخه شپېرې ورکېږي قیامت به قایمیږي، او په دغه ورځ باندې به د بېهوشۍ حالت په خلقو باندې راځي. یو ځل شپېلې وویل شه تمام انسانان ختمیږي بېهوشي پرې راځي، دا ورځ چې کوم دی دا به هم د جمعې ورځ وي. فاکثروا علی من الصلاة فیه، لہذا کله جمعې ورځ راشي زما امتیانو په ما باندې ایمان راوړی دی، نو لہذا تاسو زما طرف نه دا حکم دی فاکثروا علی من الصلاة فیه، په دې کې ما باندې ډېر ډېر درود شریف وایه، کثرت سره درود شریف وایه. هر یو درود شریف چې تاسو راځي هغه کثرت سره وایه. فإن صلاتکم معروضة علی، ځکه ستاسو کوم درود شریف وایه دا ما باندې الله تبارک و تعالی پیش کوي. د الله دې لپاره فرشتې مقرر کړي دي. ان لله ملائکة، الله دې لپاره فرشتې مقرر کړي سیاحین فی الارض، مکې کې ګرځي. کوم ځای کې څوک د خولې درود شریف وباسي هغه نبی علیه السلام ته رسي. صحابه کرام عرض وکړو یا رسول الله وکیف تعرض صلاتنا علیک وقد علمت، ای د الله رسوله زمونږ دا درود شریف به تا ته څنګه رسي حالان کې تاسو به قمر کې مبارک کې ریزه ریزې شوي یئ، نو بیا به تاسو زما درود شریف څنګه رسي؟ نبی علیه السلام ارشاد فرمایو یعنې مقصد د هغو دا بدي ته چې ته به انسان چې کله قبر کې ایښودلی شي د ده غوښه ختمه شي د ده هډوکي ختم شي ریزه ریزه شي، نو تاسو سره به داسې حالت شوی وي زمون درود شریف به تاسو څنګه رسي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء، په دې ځمکه باندې الله حرام کړي دي دا د انبیاو غوښه چې کوم دی هغه نه خوري، د هغوی جسم نه خوري. یا د تاسو درود شریف وایې الله تبارک و تعالی به هغه ما ته رسي. نو د دې ورځ یو عمل چې کوم دی هغه درود شریف کثرت سره ویل، کم سے کم 300 ځله ویل پکار دي که نه ډېر خلک داسې دي چې هغه د جمعې په ورځ باندې په زرګاو ځله وي، مستقل د شپې باندې هم وي او د ورځې هم وي. ځکه نبي علیه السلام ارشاد دی چې تاسو ما باندې روښانه شپې کې او روښانه ورځې کثرت سره درود شریف ویل، جمعې شپې له او د جمعې په ورځ باندې ما باندې درود شریف ډېر وایه. دې سره جمعې په ورځ باندې بل عمل چې کوم دی هغه دی غسل کول. لا یغتسل رجل یوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، نبی علیه السلام ارشاد فرمایي چې کله د جمعې په ورځ باندې سړی راځي نو دی غسل لږ ځان دی پاک کړي، د څه خوشبو ده تیل دی هغه دی ولګوي، بیا د کور نه ووځي دی روان شي جومات ته راغی نو مخکې
که صف خالی دی اول نه د کینې اولني صفونو کې که داسې نه ده بیا چا په ګومن له پاسه دې نه وړي دوه کسان ناستي میز کې د هغه د سیرې نه چې میز کې ځان نه زیر کړو داسې دې نه کوي ځکه ثم فلا يفرق بین اثنین دوه کسانو میز کې د فرق نه راولي میز کې دې نه کیني او دغه شانته کار دې وکړو چې دوی مسواک وکړو د خوشبو لګوله د نوې کپړې واچولې د غسل وکړو د جومات ته راغی ثم یصلي ما کتب له ثم ينصتو څومره د نفلونه کېږي ټیم راشي نفل کولی شي او دا د وکړل سنت یې وکړل د فارغه شو کله چې د امام خطبه ویله د غلی کېناستو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الا غفر له ما بینه و بین الجمعة الاخرى مخکرۍ جمعې لمونځ کوي او د دې منځ کې چې دله کوم واړه ګناهونه شوي د الله معاف کړي دې سره دا څه د وجې نه تا غسل وکړو تا د جمعې قدر وکړو الله ستا قدر کړي زه انسانه کمې ته ویشي تا نه کېږي ته ما پیدا کړی د خطا پوتلی لہذا ما د دې جمعې د وجې نه ستا ګناهونه معاف کړل او نبی علیه الصلاة والسلام بل حدیث کې فرمایي من اختصر یوم الجمعة چا چې جمعې پر ورځ باندې غسل وکړو ولبس من احسن ثيابه او ښه کپړې خپلې واغوستې ومس من طیب ان کان عنده خوشبو وسکوان و خوشبو ولګوله ثم اتى الجمعه بیا دې جمعې مزل راغی فلم يتخطى عناق الناس او د خلقو په سدونو من له پاسه نه وړي چې کوم ځای کې ځای میلاوي هغلته دی کېناست ثم صلى ما كتب الله له بیا د سنت نوافل چې څومره ټیم وسکه هغه یې وکړل ثم انصت بیا دې اذا خرج امامه امام چې کله راووتو خطبې لپاره دویم بانګ وویلی شو دغه ټیم کې دی بیا غلی کېناستو حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها دا موز مخکینی موز میز کې چې کوم ګناهونه شوي د هغې لپاره کفاره جوړ شي الله دې سره ګناهونه معاف کوي دغې وجې نه جمعې لپاره وخته نه تلل راته پکار دي او د بزرګانو طریقه خو دا وه چې وخته نه راځي او جماعتونو ته او بیا د صلات تسبیح په دې ورځې باندې کوي او موږ خلک چې کوم دي هغه سستي اخري کې راځو او نبی علیه الصلاة والسلام نه یو روایت دا دی د جمعې په ورځ باندې ارشاد وفرمایي یا معشر المسلمین ان هذا يوم جعله الله عيدا اے د مسلمانانو جماعتا دا جمعې ورځ چې کوم د موږ لپاره اختر یو قسم د خوشحالۍ ورځ د اختر ورځ ده فاغتسلوا دې کې غسل کوئ ومن كان عنده طيب فلا يضره ان يمس منه وعليكم بالسواك چا څه خوشبو یا خوشبو دی ولګئ او مسواک خامخا کوئ جماعت ته راځئ او داسې هم شی ده چې خلقو د خولو ډک راغلی جماعت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغونه بدبو تله وی لا شی بار د جماعت نه بار موضوع کوي بدبو والا کس به جماعت ته نه پرېښېده هغه بدبو چې د هر شي ده د خولې نه بدبو ځي نسوارو بدبو ده یا د کپړو نه بدبو ځي یا چې کوم دی هغه د جرابو نه بدبو ځي یا کپړې داسې د غاړې کې د کار والا کپړې د هغې نه بدبو ځي نو دا د صفایي وکړي جماعت ته دې راځي او بیا د الله کور کې مزد کوي چې الله تبارک وتعالی ده ته متوجه شي او الله تبارک وتعالی دله هغه اجر ورکړي او نبی علیه الصلاة والسلام د دې نه منع کړی ده ما علی احدکم من وجه ان یتخذ ثوبین لیوم الجمعة سوا ثوب مهنته که تاسو کې یو کس څنګه نوې کپړې وي نو هغه دې اغوندي جمعې په ورځ باندې هغه د کار محنت کپړو نه علاوه هغه کپړې دي چې هغې کې دې لمونځ کوي یعنې صفا کپړې اغوستل پکار دي دا د جمعې په ورځ باندې او بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته یې دا وه چې خلقو ته به نصیحت کوو د جمعې په ورځ باندې په خطبو کې خطبتان دو خطبې به ویلې یقرأ القرآن ویذکر الناس په هغې به قرآن خلقو ته بیانو خلقو ته به نصیحت کوو فکان الصلاة قصدا وخطبته قصدا او د نبی علیه الصلاة والسلام مونځ هم درمیانه او خطبه هم درمیانه وه نه به خطبه ډېره اوږده وه او نه به مونځ چې کوم دی هغه ډېر زیات اوږد او یو حدیث کې د نبی علیه الصلاة والسلام چې کله خطبې لپاره ودرېدو بیا احمرت عیناه سترګې مبارکې به یې تکې سرې شتلې وعلا صوته आवाज به خپل چت کو جماعت کې اسه आवाज اوچتول هغه منع دي لیکن خطیب دپاره واعظ دپاره دا چې خپل आवाज اوچتولی شي نو आवाज به اوچت کو تقریر به یې کو واشتد غضبه او غصه به یې چې کوم دی هغه زیاته شتله حتی کانه منذر جیش گویا داسې دی گویا د خلقو له یری د یو لښکر نه چې هغه لښکر تیاري کړې ده او راځي تاسو باندې حمله کوي سبا حمله کوي یا ماښام حمله کوي یقول صبحکم ومساکم یعنې قیامت نه به خلق داسې یارو چې قیامت را روان دی تاسو سره حساب کتاب کېدل دي مرګ در باندې را روان دی هغې لپاره څه تیاري وکړئ او هغه ټایم کې سترګې مبارکې به یې سرې شتلې غصه به یې زیاته شتله اواز به اوچت شو او بیا بعثت انا والساعة کهاتین دواړه ګوتې به یو ځای کړې ځان قیامت داسې وګورئ یو ځای پیدا شوي وو داسې لېږلی شوي وو قیامت تاسو پسې فورا روان دی هغې لپاره تیاري کوئ دا د جمعې د ورځې اعمال په دې کې څه نه څه کول پکار دي
د دین علاوه د سنت طریقه د نبی علیه الصلاه والسلام دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی فرمای چې نبی علیه الصلاه والسلام با يركع قبل الجمعه 4 وبعدها 4 جمعه فرض نه مخکې سلور رکعات سنت کول ورسره سلور رکعات سنت کول او بل حدیث کې د نبی علیه الصلاه والسلام چې کوته لاړ بیا 2 رکعات سنت کول موږ نه رسو 6 رکعات سنت فرض نه رسو فرض نه مخکې سلور رکعات سنت دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ده او نن موږ دا سنت دي هر عمل تاسو کوي جی مونږ فرض نه ادا کیږي دا سنت بس وګي نو دا سنت دی لپاره دی چې تا الله ته محبوب جوړ شي ځکه چې الله قرآن کې حکم کړی دی چې زما پیغمبره خپل دې امتیانو ته ووایه ان کنتم تحبون الله فاتبعوني تاسو غواړئ چې الله محبوبان جوړ شئ الله تاسو سره مینه شروع کړي بوډای ځوانې هلکې او کوچنی مشرې که کشرې دا غواړي چې الله تاسو سره محبت شروع کړي بیا ستا کار څه دی فتبعوني زما اتباع شروع کا خوراک سکاک کې په لباس کې په ناسې پاسې کې په موس کې په عدس کې په هر طریقې کې زما اتباع شروع کا یحببکم الله الله به د سامینه شروع کی ويغفر لكم ذنوبکم ګناه به معاف کی ولی والله غفور رحیم الله تعالی معاف کول او مهربان دی نو کله دا غواړي چې زما ګناهونه معاف شي د نبی علیه الصلاة والسلام طریقې بزان کې راوښته پکار دي هر عمل کې موږ دا طریقې راولو الله دې موږ د عمل کولو توفیق راکړي دا سستی غفلت د الله دې موږ لري کړي لکه نور سنت خو موږ کوو ولم بوما او بیا به خوشبو مو لګي او جماعت تراشو لګي دا لیټ راتلو والا سستی غالبه ده او دیم نمبر چې فرض موږ شي بیا تختیدو والا دا غالبه چې تختیدو غوندې وضو بارته دا سنت کوي سنت سره تاسو بزرګ کې د نبی علیه الصلاة والسلام طریقه تاسو ته پوښتنه کوي دا تای چالو کو تو ما فرض ذکر چا حکم دی الله تعالی دا رسو دی چالو کو دا وری د الله حکم خوده دا زموږ پیغمبر طریقه وا او ستا پیغمبر سو کو زموږ پیغمبر هغه مکه کې پیدا شو مدینه کې هغه وخت کړل دومره هغه ژوند دومره کارونو دا تا معلومه خپل پیغمبر حالات او کدا سنت تی پردا سنت پردا گیره نوم سنت کپڑوں نوم سنت خوراک کې سنت په خلو ارسه کې سنت غم خاله کې سنت پاتشلو یو فرض باندې فرض مرورونه پاتشلو کوم سره جنوافل کې هغه سنت خامخا کوي چې سنت کې غلب الله دې فرض توفیق ورکړي او چې صرف کا فرض کې هغه اخر هغه فرض هم پرېږي دي یا دا سستی او غفلت دې ځان ختم کړي دا مرګ پته لګي نه سټپ در باندې راځي ما مې سټپ راځي تاسو مې سټپ راځي یو سره سم سادي امخ کړه تاسو غوډلو زموږ مفتی صدر علی قانی صاحب هغه په اشتهار کې لیکلو چې 2:30 بجې هغه بیان به فلاني مدرسې دایې کې جلسه د پروګرام دی او بل ځلام چې هغه 2:30 بجې هغه جنازه و دا پته خو لګی نه اشتهار کې نوم دغه لري شوی بیان د پاره او په غرض باندې 2:30 بجې هغه جنازه وشله زما استاد پته لګی نه چې سبا 2:30 بجې مې ته ټیم ملایږي نه ملایږي لہذا خپل د ګناهونو نه الله طرف ته رجوع